الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. زه مولوي حیات الله ابو زید غواړم ستاسو د مطالعې په اړه باندې یو څو مهمو ټکو ته اشاره وکړم. الله دې وکړي چې ټولو ته د فایدې وړ وګرځي. مطالعه څنګه وکړم؟ دماغو ته درد ورکړه، سردرد وزغمه. په کرښو کې یوازې نظر مه تېروه، ذهن ته یې ښکته کوه. د ناول پر ځای تاریخ لوله. د خپلې مطالعې محصول ولیکه. ځان ته موضوع انتخاب کړه او په یوه موضوع د ډیرو کتابونو د موضوع اړوند مخصوصي برخې ولوله. ضروري نه ده چې یو کتاب له پیله تر پایه ولوستل شي. لږ مطالعه وکړه، خو روزانه یې وکړه. پیل له نیمې پاڼې وکړه او روزانه نیمه پاڼه زیاته لوله. د خوند پر اساس مطالعه مه کوه، د مسؤلیت پر اساس مطالعه وکړه. ځان لپاره مطالعه وکړه، خلکو ته ښودنې لپاره مطالعه مه کوه. او زړه تنګونکې مطالعه مه کوه، بلکې پیاده مزل کوه. والسلام، با احترام.